زما ډیرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په ښایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه سورت مبارک کې ذکر د قرآن کریم د نزول کې مختصر څټکي چې په دې باندې سړی پوه سي قرآن کریم دا د الله تعالی کتاب دی. دغه سورت مبارک چې سورت قدر ورته وایي په دې کې د مفسرینو دوه قوله دي. یو قول دا دی چې دا سورت مکی سورت دی، دوهم قول دا دی چې دا سورت مدنی سورت دی. مکی کم سورت ہوتا وائی، مدنی کم سورت ہوتا وائی. د مفسرینو حضراتو په مکی سورتو مدنی سورتو کې دوه قول. یو قول دا دی چې هغه مکان ته ګوري، کم سورتونه چې په مکه مکرمه په شاوخوا کې د مکې مکرمې نازل وي پر حضرت رسول الله باندې، هغه سورتو ته مکی وي. دې ځای ته کتلي دي، مکان ته یې کتلي دي. هغه سورتونه چې په مدینه منوره کې نازل سوي په شاوخوا کې د مدینه منورې په حضرت رسول الله باندې، دې سورتو ته بیا مدني سورتونه وایي. یو څه مفسرین حضرات زمان ته ګوري، مکان ته نه ګوري. کم سورتونه چې د هجرت څخه مخکې پر رسول الله نازل دي هغه ته مکی وایي، هر ځای چې نازل سوي. کم سورتونه چې د هجرت نه وروسته پر رسول الله باندې نازل سوي دي هغو سورتو ته مدني وایي، هر ځای چې نازل سوي. قرآن کریم دوی حصې سو. د قرآن شریف د یو قول مطابق 114 سورتونه دي، د بل قول مطابق 114. کم علما چې سورت انفال سورت توبه یو بولی هغه 114 وایي. کم علما چې سورت توبه او سورت انفال جلا جلا بولی هغه 114 وایي. قرآن شریف دا په دوو حصو تقسیم سو. څه هغه دی چې د هجرت نه مخکې نازل سوی دی، څه هغه دی چې د هجرت نه وروسته نازل سوی، څه هغه دی چې په مکه مکرمه کې نازل سوی دی په شاوخوا کې د مکې مکرمې، څه هغه دی چې په مدینه طیبه کې نازل سوی دی په شاوخوا کې د مدینې طیبې په حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه سورت سورت قدر دی کې دوه قول دی. یو قول دا دی چې دا سورت مکی دی، دویم قول دا دی چې دا مدنی دی. جمهور بلکې اکثر مفسرین دې تکړه دي چې دا سورت مکی دی. قرآن شریف کې که تاسو وګورئ نو هلته لیکلي هم دي ورسره سورة القدر مکیتون، دا لیکلي دي. نو شکول خدا دی چې دا سورت مبارک دا مکی سورت دی. ډیر مفسرین هم پر دې دي. د دې سورت مبارک رکوع یوه ده. دا د رکوع په لفظ کې رکوعن، د دې په آخر کې عین لفظ راځي. دا قرآن شریف چې څو آیاتونه سړی تلاوت کې، مثلا الحمدلله سړی شروع کې د سره تر ولضالین پورې چې ووایي، دلته تاسو ګورئ پای کې عین لفظ لیکلی. دا عین دا د رکوع د لفظ سره اخیستل سوی دی چې کله به پخوا د صحابه کرامو وخت کې تابعینو په وخت کې دی دونه آیاتونه وویله بیا به رکوع ته کله
یا د دغه آیاتو سره به د عین ذکر کی چې د دې آیاتو د هغه ورستنی را روانو آیاتو مضمون سره جلا ده هغه یو بیان کی دا بل بیان کی نو ځکه به د عین لفظ ورته لیکي د دې سورت مبارک رکوع یو رکوع د دې سورت مبارک آیاتونه 15 دي سورت قدر 15 آیاتونه قرآن کریم کې داسې سورتونه شته چې 15 آیاتونه لري یو سورت همدا سورت قدر دی یو سورت سورت فیل دی یو سورت سورت علق دی دا سورتونه مبارکان دا 15 آیاتونه لري وس دغه 15 آیاتونه د دې سورت رکوع یې واده د دې سورت مبارک کلمات د دې کلمات دیرش کلمې دي دا سورت حروف د دې سورت مبارک د یو قول مطابق یو سل 12 دي د بل قول مطابق یو سل 15 حرف په ترتیب عثماني کې چې حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه د قرآن شریف ترتیب څنګه لیکلی دی جمع کړی دی د رسول الله په وخت کې پر دا ترتیب جمع و د ابوبکر صدیق په زمانه کې پر دې باندې جمع د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې هم داسې لوح محفوظ ته چې ولاړ سي هم د رقم قرآن شریف لیکلی دی لکه زما او ستا په کور کې چې پروت دی ترتیب عثماني ترتیب لوح محفوظي لوح محفوظ په اوم اسمان کې یو غټ دفتر دی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ الته هم داسې لیکلی دی دا قرآن شریف در سره زده کړي لکه دې حافظانو چې زده کړي دي بیا یې در سره واخلي انشاءالله هلته چې ولاړ سي لوح محفوظ ته ویې ګوري همداسې اول سورت فاتحه ده بیا سورت بقره دی بیا سورت آل عمران دی بیا سورت نساء دی بیا سورت مائده دی بیا سورت انعام دی بیا سورت اعراف دی بیا انفال دی بیا توبه بیا سورت یونس راځي همدا ترتیب دی لوح محفوظ لکه زما او ستا په کور کې چې د قرآن شریف دوه ترتیبه دي دوه یو ترتیب عثماني دی چې زما او ستا کور کې دی یو ترتیب نزولی دی چې څنګه په حضرت رسول الله باندې نازل دی دا سورت مبارک په ترتیب عثماني کې 99 نمبر سورت دی شپږ نیوي سورت در د مخکې دی دی 99 نمبر سورت او په ترتیب نزولی کې چې پر حضرت رسول الله باندې نازل دي د دسه مخکې 24 سورتونه نازل شوي دي دی 25 نمبر سورت دی په ترتیب نزولی کې هغه مبارک سورت دی سورت قدر الله تبارک وتعالی په دې سورت مبارک کې بیان کړي انا انزلناه فی لیلة القدر الله تعالی وی په تحقیق سره موږ نازل کړي دي د قران کریم په شپه د قدر کې دا خو قران شریف دی قران شریف خو ګران کتاب دی مختصر الفاظ راوړم بتوفیق الله المتعال قانون دادی څوک چې دکاندار ته ورسي ګراک ورسي نو هغه دکاندار د دې خپل شي دومره صفات ورته شروع کی هغه ګراک په پټو سترګو ور عمله کړای نو زموږ به ژبه خوږیږي چې د الله د کتاب صفت نه کو ضرور به کو زموږ به ژبه خوږیږي چې د الله صفت نه کو زموږ به ژبه خوږیږي چې موږ د رسول الله صفت نه کو ضرور به کو مختصر غوندي و خبر داده
الله تبارک وتعالی وای انا انزلناه فی لیلة القدر. الله تعالی وای په تحقیق سره موږ نازل کړی دی. هو ضمیر قرآن ته راجع دی، قرآن کریم موږ نازل کړی. ټول علما پر دې متفق دي هو ضمیر چې راسي مخکې مرجع غواړي. در دې صورت مخکې خو نور الفاظ شته نه، صورت د دې څخه شروع سو، نو دا قرآن شریف ته راجع دی. قرآن شریف چیرې ذکر دی؟ یو څه مفسرین حضرات وایي د دې څخه مخکې صورت سورة علق ذکر دی. اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. نو هلته اقرأ ذکر دی. اقرأ کم اشاره ده قرآن شریف ته چې تلاوت ته قرآن کریم وکړه، نو هغه څه معلومیږي. اما ښه مسله دا ده شی چې ډېر مشهور وي، ډېر معروف وي، د هر چا په ذهن کې وي، هغه د پهواسه د کلام په خپله معلومیږي، مرجع مخکې ذکر کول نه غواړي. قرآن شریف دومره معلوم کتاب دی، دومره لوی کتاب دی، نو ځکه د هو ضمیر ورته راجع دی. الله تعالی وای دا کتاب موږ نازل کړی دی. یو سوال راځي الله تعالی سر کې ان حرف د حروف مشبه بالفعل دی. دا هلته راوړل کېږي چې یو سړی منکر وي، نو سړی کې کلام مؤکد ورته راوړي چې پتا یې ومني چې داسې ده دا خبر. نو خلق په دوه ډوله دي په دنیا کې، یا مسلمانان دي یا کافران. مسلمانان خو بغیر له تاکیده مني، بس هم غاړه ورته ږدي هم یې مني، بیا تاکید ته ضرورت نشته. او کافران خو هغه سرسخته کافران دي که هر څونه تاکیدات راوړي، معاندین کافران دي، بیا هم نه مني د الله کتاب. بیا ولې الله پاک تاکید راوړي؟ د دې په خاطر تاکید راوړل دا یوازې د پاره د دې نه دی چې چیرې انکار وي هلته به تاکید ذکر کېږي. تاکید کله کله د پاره د ترغیب وي چې هغه چاته رغبت ورکوي، ګوره داسې ده داسې ده، یقیني خبره ده، نو ځکه الله تاکید راوړي. دویم تاکید کله کله د پاره د تعظیم راوړل کېږي، هغه چاته د دې را روانې خبرې عظمت معلوموي چې دومره غټه خبره، څونه غټه خبره را روانه. فقط یو څو خبرو ته کتل پکار دي چې خبره څونه غټه ده. چا نازل کړی دی قرآن کریم؟ الله وای ما نازل کړی دی. در الله غټ څوک ستا نشته، نازلونکی الله دی، څومره لوی ذات دی. ځکه مؤکد کلام الله تعالی ذکر کوي، تعظیم ته د خپل ذات اشاره کوي الله تعالی. دویم دغه کلام په واسطه د چا راغلی دی؟ په ټولو ملائکو کې در جبریل علیه السلام غټ ملائکو فرشته سته نه، راوړونکی جبریل امین د راوړونکي و عظمت ته اشاره ده. دریم د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات مقدسه قرآن کریم نازل دی. در حضرت رسول الله غټ څوک په مخلوق کې سته نه. مختصر ټکی راوړم، مختصر. علامه جامی وایي لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ستاینه د دې امکان نشته چې موږ ته یو چې څنګه د رسول الله د ذات سره شای. بس اسانه د علامه جامی وای د الله سره راکشته په مخلوق کې در ټول مخلوق به تر ته بس. یو شاعر وای هزار بار بشویم دهن به مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بی ادبی است. که زر واره د خپل خوله په مشک و عنبر باندې پرېمینځم،
بیا هم ستا نوم راته یادول یا رسول الله کمال بې ادبي ده کمال بې ادبي ده ما او تا به هم په خپل ګریوان کې ګورو که نه لږ ګورو چې ما او تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم د ورځې څو واره یاد بیا خوله ورته په څه شي مینځو په مسواک باندې که اسې په هغه خوله باندې چې په هغه کې سګریټ وي الله دې مې وساتي په هغه خوله کې چې په هغه کې نسوار وي الله پاک دې مې وساتي د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نوم په یادېږي لږ سوچ وهل پکار دی که نه څلرم د ټولو کتابو بهترین کتاب حضرت رسول الله حضرت قرآن کریم دی د ټولو کتابو بهترین کتاب د قرآن کریم د دې عظمت ته اشاره نو د الله پاک د ذات صدا کلام په واسطه د جبرئیل امین دا لوی کتاب په حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شو اوس دغه کتاب چې را نازل شوی دی نو کله راغلی قرآن شریف اعلان کوي انا انزلناه فی لیلة القدر انا انزلناه فی لیلة المبارکه سورة دخان کې الله فرمایي الله تعالی وایي په برکتناکه شپه باندې نازل شوی هغه برکتناکه شپه کومه شپه ده لیلة القدر شپه په دې شپه باندې نازل شوی شپه خو معلومه شوه چې د لیلة القدر شپه ده میاشت هم معلومه ده په کومه میاشت کې نازل شوی دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الله تعالی وايي په میاشت د روژې کې دا قرآن کریم نازل شوی د لوح محفوظ څخه قرآن کریم په دنیا په اسمان کې یوه کوټه د بیت العزت ورته وایي دې کوټې ته په یوه شپه کې راغلی په یوه شپه کې د هغې کوټې څخه لږ لږ د رسول الله مبارکې سینې ته په 23 کاله کې قرآن کریم راغلی په 23 کاله کې د حضرت رسول الله سینې ته راغلی قرآن کریم د الله پاک کتاب دغه شپه قدرمنه شپه سوه د عزت شپه سوه د شرافت و د عظمت شپه سوه چې قرآن شریف پکې نازل شو قرآن شریف هم په لیلة القدر په شپه کې نازل شو هغه میاشت د عزت میاشت سوه چې قرآن شریف پکې نازل شو شهر رمضان هغه ژبه مبارکه ژبه ده چې قرآن کریم په نازل شوی دی الله تعالی وایي دا کتاب د په عربي ژبه دی بلسان عربي مبین په هاسې مبارکه ژبه باندې نازل شوی هغه ژبه مبارکه سوه هغه مکانونه و ځایونه مبارک سوه چې قرآن شریف پکې نازل شوی هغه څوک مبارک سو چې دا په ژبه وایي هغه سینه مبارکه سوه چې دا قرآن شریف پکې پروت هغه څوک چې د الله تعالی کتاب یې یاد کړي د الله تعالی کتاب یې ووایي حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د کائناتو د پیدایش نه مخکې الله تبارک وتعالی مخکې دا 2 سورتونه د قرآن شریف سورت یاسین سورت طه دا په خپله بذات خود الله تعالی تلاوت ملائکو چې واورېدي بیا یې نارې کې چې خوش قسمتي د هغه ژبو لره چې د دې تلاوت وکړي خوش قسمتي د هغه امت لره چې دا به باندې نازلیږي خوش قسمتي د هغه سینو لره چې دا به پکې ثبتېږي هغه دې امت ته الله پاک ورکړي
دی امت ته الله دا کتاب ورکړي. سورة طه، سورة یاسین الله دی امت ته ورکړي. رسول الله فرمایي لكل شيء قلب وقلب القرآن یاسین. د هر شي دپاره زړه سته، زړه د قرآن کریم دا سورة یاسین. رسول الله فرمایي من قرأ سورة یاسین واحدة فکأنما قرأ القرآن 10 مرات. چا که سورة یاسین یو وارې ووایي دا دی لکه قرآن کریم چې 10 واره ختم کړي. پرون مې دا عرض کړی و، سړي ته خو داسې اسانه اندازه نه لګېږي چې دون لږ مزل او دونه ژر پیسې ګټل. دوه کسان دي په متاب کې، پرون مې دا خبر وکړ، په متاب کې سره ګرځي، دواړه ملایان دي، په مکه مکرمه باندې طواف کوي. ورته وایي یو ورته بل ته وایي څونه وخت دې کېږي چې د کوره راوتلی؟ ته یې 3 میاشتې مې کېږي چې را روان سوی یم د کوره، اوس راورسېدم طواف کوم، عمره راغلم. د خدای بنده ته خو د خانه کعبې امسایه، خانه کعبې ګاونډی، څونه نږدې. هغه ویل نو ستا څونه وخت کېږي؟ ول 5 سنوات، 5 کاله کېږي چې را روان سوی. پخوا په 5 کاله کې خلک ورته رسېده، د دومره ځایه بې مزل کاوي. ما او تا چې ورسپاره سو په 4 ګانټې کې ځان ورسولو. ښه مزل لنډ سو که اوږد؟ لنډ سو. دا رقم الله تعالی په یو وارې سورة یاسین باندې ما او تا ته د 10 ختمو د قرآن کریم ثواب ورکړي. دا بیا بېله خبره ده چې ما او تا په جامعه کې داسې خلک شته چې سورة یاسین یې نه دي. افسوس دی، الله پاک دې مې وسه. داسې کورونه ستا قرآن شریف پکې نسته. الله اکبر. پس تا کور دی قرآن شریف پکې نسته. هغه یو پښتو کې یو متل دی، وایي چې سپین نه یې په تور کې، غیرت به نه یې په هغه کور کې. سپین قرآن کریم دی، تور کور دی. چې په تور کور کې سپین موجود نه وي، غیرت پاچا کې نه وي. قرآن شریف خو د الله کتاب دی، راغلی د زده کړې دپاره. نو ځکه موږ ته الله پاک دومره ثواب راکوي. ګورئ قرآن شریف سره ډېره علاقه پیدا کوي، ډېره علاقه. ستا زموږ ستاسو په زمانه کې داسې خلک د روژې په 10-12 یو ملګري ما ته ټلیفون وکړي، ما ورته ویل څو ختمه دې کړي دي؟ ول تقریبا دا اوس مې 8 دی که 9 ختم بیا روان. ځوان دی، کشر، حافظ نه دی د قرآن کریم، خو زده یې دی، داسې زده دی په قرائت باندې، په خوند یې باندې. ځوانان د الله کتاب یې زده کړي. ورسه دکاندار دی، دکانداري خپله کوي، اما ژبه یې شوري. څه شي کوي؟ تلاوت کوي. موټرسایکل خپله چلوي، پر روډ باندې روان دی. ته چې دغه یو څوک دی، غریب سړی دی که نه، ژبه یې شوري، خوله یې شوري. څه کوي؟ تلاوت کوي. ژبه یې لګیا ده که نه. ستا په دې امت کې دا هاسې امت دی د زمریانو نه خالي کېږي. دا به ضرور به ضرور پکې موجود وي. قرآن شریف دا د الله تبارک وتعالی کتاب دی. ملایکو په دې باندې افتخار وکړي چې دا سورتونه په هغه چا باندې نازلیږي، خوش قسمته خلک. الله تعالی دا کتاب نازل کی، الله وایي موږ نازل کړی دی په شپه د قدر. شپه کې ولې نازل کی قرآن کریم؟ به هر حال په دې کې د مفسرینو 2 قوله دي. سورة انفال کې څه مفسرین ذکر کوي چې قرآن شریف دا د ورځې نازل شوی دی. اول 15 آیاتونه د سورة علق په غار حرا کې د ورځې وایي نازل شوی. به هر حال هلته مفسرین ورځ هم ټاکي چې 19مه ورځ وه د میاشتې د روژې، خو روژه نه وه.
خو ډېر مفسرین حضرات پر دې دي چې قرآن شریف اول 15 آیاتونه د روژې د میاشتې روژه نه وه، د 24 شپه وه. په دې شپه باندې الله نازل کړی 15 آیاتونه غار حرا ته راغلل، د 24 شپه وه. دا ښه قول دی د مفسرین. ولې په شپه کې قرآن کریم نازل شو؟ الله تعالی هم دلته وایي انا انزلناه فی لیلة القدر. د لوح محفوظ څخه علی الاتفاق په شپه کې رالی بیت العزت ته. د رسول الله سینې ته هم ډېر مفسرین وایي په شپه کې راغلی. ولې د ورځې نه راغلی؟ ولې په شپه کې راغلی؟ ګورې هدایت ساتئ، شپه دا تر ورځ اصله ده. ورځ عارضي ده، شپه اصلي ده. څنګه عارضي و اصلي؟ تاسو چې کوټه جوړه کړئ مخکې به لپان ورته راولئ که کوټه جوړوئ؟ اول کوټه سړی جوړوي. چې کوټه جوړه سي د هغه وروسته بیا پیټینګ پکې وکړي، د بجلي بیا بلب پکې لګوي. دنیا ګرده جوړه سوه، بیا الله لمر پیدا کړي، ورځ یې راوسته. بلب وروسته راغلی دی. ګوره نو ورځ وروسته سوه، شپه مخکې دی. دویم شپه د وصال ده، ورځ د فراق ده. وصال ښه خوند کوي که فراق؟ وصال ښه خوند کوي. چې کله ورځ سي ګرد د خلک سره جلا جلا سي، یو دورې روان دی یا بل دورې روان دی. شپه خو د وصال ده، خلک سره پکې یو ځای کېږي. بیا عاشق د معشوق سره یو ځای کېږي، بنده د مولا سره یو ځای کېږي. بیا چې خاص کر شپه د واده څومره مزه یې که نه؟ کاشکې خو په دې باندې موږ پوهېدلی، دا د واده په ټکي ګرده دی پوه شو که نه، خو په هغه اصلي ټکي باندې نه پوهېږي غریبانه. چې وصال چیش ته وایي؟ هلته به زه په هسکه غاړه په همزولو کې سم، چې په ټولو کې ړومبی یوه وصال ته ورسم. هلته به زه په هسکه غاړه په همزولو کې سم، چې په ټولو کې ړومبی یوه وصال ته ورسم. د الله ودیدار ته چې د ټولو نه مخکې سړی وروان، هلته به په هسکه غاړه. دا د دې دنیا د معشوقو وصال مې نه در ښووي که نه، هسې مې د بطورې نوم نه راوړی چې ستاسو په ذهن کې خبره راسي. شپه د وصال دپاره ده. نو ځکه بیا څومره خوند کوي شپه، څومره خوند کوي. په توره کوټه کې یوازې یو سړی ولاړي، در سترګو اوښکې بهیږي، الله ته سر په سجده باندې کښېږدي. الله ته په سجده کې وایي سر ټیټوم د خپل نګار و مخته، خاورې به یې ټیټ کړم د اغیار و مخته. تا ته مې ایښی دی دا سر، چا ته مې در اوسه ټیټ کړی نه. شپه د داسې ده. بیا خلک تملقي و چاپلوسي کوي، د الله پاک سره غوړمالۍ کوي. یا الله ومې بخښه، یا الله معافي راته وکړه، پلان ګناه را معاف کړه، پلان یوه پلا ورته ژاړي، بیا خوله ورته کږه کړي، بیا لاسونه، بیا سر ورته کوږ کړي. الله ته شپه هم د دې دپاره. ورځې خو سړی داسې چم نشي کولی، کوچنی در باندې راشي، زنانه در باندې راشي. شپه د داسې نو ځکه الله پاک شپه کې نازل کړي قرآن کریم. د دې شپې په دې شپه کې ځان باندې زور راوله، تکلیف راوله، د الله د کتاب تلاوت وکړه. همدا کتاب به حشرګاه ته راځي، بیا به سپاره شو شفاعت کوي چې ما د نازکې بسترې سره پورته کړی و، زما پر تلاوت یې خوب پرې ایښی و، و زما سپارش ومنه. حدیث پاک کې راځي یو سورت د قرآن کریم به راشي، الله پاک ته به وایي چې دې سړي خو زما تلاوت کوي، زه ستا د کتاب جز یم، زما سپارش د ده په حق کې ومنه. که زما سپارش نه منې، ما ستا د کتاب نه محو و خراب کړ. الله پاک یې د کتاب نه باسي؟ نه، چیرې نه باسي، ضرور به سپارش کوي. ځکه الله پاک وایي انا انزلناه فی لیلة القدر. الله وایي په تحقیق سره موږ نازل کړی دی دا کتاب، ما نازل کړی دی، ما. الله پاک وایي په شپه د قدر.
د قدر د لفظ درې معناوې قرآن شریف کې راځي. درې قدر په معنا د عزت و د شرافت، هم دلته دا معنا مناسب. قدر په معنا سره د تنګۍ، الله پاک بعضو ته رزق پراخوي، بعضو باندې رزق تنګوي. قدر په معنا سره د تنګۍ و د ځای کم راځي. دریم د قدر لفظ په معنا د تقدیر باندې هم راځي. هغه ازلی کلم چې چلیدلی تقدیر جوړ شوی دی، هغه ته هم قدر. الله پاک دلته د دغه ځای مناسب معنا دا د شرافت و د عظمت شپه ده. په دې شپه باندې دا شپه په د قرآن شریف په نزول باندې قدرمنه شو. ولې؟ د دې په خاطر چې قرآن شریف پکې نازل شو. دویم د دې شپې عظمت دونه ډیر دی چې دا د قدر شپه چې قرآن شریف پکې نازل شوی دی د زرو میاشتو نه غوره ده. دریم په دې شپه باندې هغه څوک چې قدرمن نه و قدرمن کیږي. چا چې په دې شپه توبه وکړه الله ته تسلیم سو، نه و مخکې قدرمن، نن قدرمن شي. نو ځکه د شپه د قدرمندي الله دې موږ پکې قدرمن کړي. دوی خبرې د قدرمندۍ په وجه باندې راوړم. یوه مې پرون راوړې وګورئ. ما تاسو ته وویله یوسف علیه السلام اوږده واقعه مې راوړه، خو صرف هغه اخرنۍ ټکی یې راوړم. یوسف علیه السلام چې مصر ته ورسېدی، نو هلته خو یوسف علیه السلام مخکې داسې و چې په کنعان کې و، هلته په 22 دراهمه باندې یا په دیناره خرڅ و، وشروه بثمن بخس دراهم. اما چې کله مصر ته ورسېدی یوسف علیه السلام دونه قدرمن سو، اعلان یې وکړي چې دا د هاسې څوک یې رانیوی سي چې یار به د سرو زرو سره تلي، دونه سره زر به راکړي، بیا به د سپینو زرو سره تلي، بیا به د ورېښمو سره تلي، بیا به د مرغلرو سره تلي، د 4 شیانو سره به تلي. بیا به رانیسي. نو خو د خلکو درواس ووته. یو عزیز مصر دې ته تیار سو، وزیر خزانه، هغه را روان سو چې زه به رانیسم. هر څوک نو اوس موږ تاسو چې اوس دلته یو منډۍ ولګېږي، یو شی پکې خرڅېږي، دونه ګران قیامت والی په جیب پته وهي، تاسو نسي وهلی، ولې تمه نه لري. اسانه مثال به راوړم چې اوس اعلان وسي چې د باچا لور ورکوي. ډیر ځوانان دلته ناست وي، شاید کوزدې به نه لري غریبانان، د دې په تمه نسي پیدا ځوم، ولې نه به د دې په خاطر باندې باچا لور ماته څنګه راکړي، ولاکې راکړي. یو خو ځان ته امید نه لري، بل نو هغه به ګوره په یو 500 لکه به یې که نه، نو 500 لکه خو هم هر سړی نه لري، نو تمه یې نسته د غریب. نو چې نسته نو هغه غریب لاس درځنه ناست. به هر حال په مصر کې د عقل و د هوش نه کار اخیستل پکار دي. یوه سپین سرې هم راووته، د بازار پر طرف را روانه ده، پر لارې باندې یو سړی پر پیښ، دا د پوړنې په پلو پورې یو 2 روپۍ غوټه کړي دي، دا هم را روانه ده. یوسف علیه السلام سړی پر پیښ سو، وایي ته څه کوې؟ دا ستا یو 2 روپۍ وګوره، خبره یې هغه خو دونه ګران خرڅېږي. ول ښه خبره یم، خو په دې نیت باندې را روانه یم، په دې نیت چې د حشرګاه پر میدان باندې بیا سبا موږ راځو د خیره د الله حضور ته. که الله پاک اعلان وکړي چې زما د پیغمبر رانیونکو خلکو، د یوسف علیه السلام رانیونکو خلکو ولاړ سي، نو زه به هم کې ولاړه سم، زه به هم ولاړه سم چې زه هم را روانه سوې. په دغه نیت دا مې نه دی دغه چې رانیوایه سم، خو په دې نیت چې هلته د حشرګاه پر میدان د الله د پیغمبر په رانیونکو کې ما زه راپورته سم. ما او تا کوم د لیلة القدر د شپې قدر نه دی راته معلوم، راسه کوشش خو شروع کو ګوندې دا سپین سرې پر دغه خو به راسو
که په حشرګاه کې اعلان وسو چې ای د لیلة القدر د شپې روڼونکو خلکو ولاړ سي ما او تا به کې ولاړ سو چې موږ هم ولې چې کوشش کوئ لږ نیت خو کول پکار دی لږ کوشش خو کول دغه کچیري ته دی غواړې موت جوت جنت غواړې دا نسته 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 این خیال تو محال است ای جنون دا لیونتوب دی که پسوال جنت ته تلل غواړې دا نسته ښه به سر سره خلاص کوشش به کوې عجیب خبره دا ده چې ته د غي موت غواړې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پښې په عبادت کې پرسېږي در حدیث مبارک توري دي تورمت قدماه پښې به وپړسېږي ته موت غواړې د رسول الله ژیره به په اوښکو لنده سو ته موت غواړې د رسول الله ځګر به داسې ایښېدی د ډېرې ژړا سره لکه کټو چې ایښېږي دا خو بیا لیونتوب دی ګوره نو لږ پوکېده پکار دی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د دې چې معصوم دی سره د دې چې مغفور دی سره د دې چې جنت ورته واجب دی سره د دې چې د دسه مخ کې هیڅ انسان جنت ته نشي ننوتلی بیا هم دومره خواري کاش دویم قدردانی کول پکار دی هر سړی د خپل وس مطابق مکلف دی داسې نه ده چې ته واځه به نو دونه ډېر تکلیف کوم که چا څونه وس الله درکړی دی هغونه وکړه هغه مه سپموه وس مه پټوه حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله نمرود اور ته وغورځوئ په دې مرغیو کې یوه خړه مرغۍ د سپېرکونډې ورته وایي دې په مشوکه کې اوبه را اخیستې دي د ابراهیم علیه السلام چې په کم اور کې ناست دی هغه د اسمانو د اور مابین کې مرغۍ نه سوه تېرېدی د دې په مشوکه کې به نو څونه اوبه وي څونه اوبه به وي دې پر دې اور توولې خو دا د دې مینه وه د پیغمبره سره د خلیل الرحمن سره زما او ستا چې څونه طاقت دی راسه هغه لیلة القدر په شپه کې هغه ښکاره لکه هغه سپېرکونډې چې خپل طاقت ښکاره کوي الله ته ستا د پیغمبر سره مې دا وه سامي ابرس په عربي کې ورته وایي پښتانه ورته کربوړک وایي تیزوی مړی بیا رالی دا اور پکې چې دا تیز کې اوس نو ته د ده تنه وګوره د ده خوله وګوره د ده ساه وګوره دونه لوی اور وګوره پکلې وګوره د خدای پر پیغمبر اور ورتازه کوي رسول الله وایي چا که په اول وارې ښکاري سړی و ښکار زده کول پکار په اول له ډبره یې وویشتي مړ یې کوي سلم یې کوي الله تعالی ورته لیکي یوه کاسه د غنمو یا د اوړو چې خیرات کې دونه ثواب الله ورکوي که سم ښکار نه اوس دا پر دوم وارې 50 نیکۍ ته نیمې کاسې ته رارسېږي ښکار زده کول پکار دی که نه بعضې خلک داسې سادهی غریبانان دا د ډبرو ښکار یې نه ایز دا هغه نور د ټوپک دا خو دې د شادۍ سه هغه خو نه غواړو ځینې که نه حدیث چې مطالعه کې د رسول الله د قوسو نمونه جلا دي د دروعو نمونه زغرو دا یې جلا دي د نیزو نمونه یې جلا ذکر کېږي د اسونو نمونه یې جلا ذکر کېږي د تورو نمونه یې جلا دي د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شان او دلته موږ تاسو چې کښېنو خورا زبردست خلک یې خولۍ دی کږه کښېږدو یاره درمانو بل محبوب درمانو بل مینه کوونکی د رسول الله سره ګسه رستانه توبه وکاږه توبه 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 مینه کوونکي خلک جلا عاشقان راسین و شانی ای پسر رنگ و زرد و لب کبود و چشم و تر د عاشقانو درې علامې دي درې رنگ به یې تک ژړ تارو نارې
شونډان به یې ګرد عمر وچ وي در سترګو به یې اوښکې بهیږي. یو دا د خولې عاشقان دي که نه، یا د خېټې عاشقان زه کله کله ورته وایم، ما خو بیخي ډېر دي که نه. یو اصل عاشقان، اصل عاشقان پکار. الله تبارک و تعالی وایي دا کتاب موږ نازل کړی دی په شپه د شرافت او د عظمت کې، د قدر کې. وما ادراک ما لیلة القدر. الله وایي چې شي علم درکړي تا ته، ما اعلمک، چې شي پوه کې ته په دې باندې، چې شي ته دا شپه د قدر. الله یې خپله بیان کوي، لیلة القدر خیر من الف شهر. الله تعالی وایي دا شپه د قدر دا غوره او بهتره ده تر زرو میاشتو. زر میاشتې دا درو اتیا کاله 4 میاشتې ځینې جوړېږي، 10,000 شپې ځینې جوړېږي. مفسرین حضرات یو ټکی راوړي، الله ولې 10,000 شپې نه کې ذکر، 1000 میاشتې ذکر. دا د دې په خاطر باندې کې 10,000 شپې ذکر کړي وای، بیا میاشت نه معلومېده، ځکه الله پاک میاشتې ذکر کړي. هغه میاشتې ښیي 1000 میاشتې، هغه چې لیلة القدر شپه پکې نه وي در هغو غوره. دا یوه شپه در 12 میاشتو غوره سوه. کومه ده دا شپه؟ اوس خوښول لږ پکار دی. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي التمسوها فی 10 الاواخر من رمضان. د دې په آخرنۍ عشره کې طلب کړي. بیا وروسته نبی علیه السلام وایي په تاک شپو کې طلب کړي، 21م، 23م، 25م، 28م، 29م، په دغو کې طلب کړي. په تاک شپو کې راځي. نیکه معلومه الله پاک مشته، په نه معلومتیا کې ګټه ده. باره به ګرد شپې د خیره په عبادت ټکوي، رونوي. ډېر شیان داسې سته چې نه دي معلوم. د جمعې په ورځ کې 1 ساعت د دعا قبلېدو ستا هغه نه دی معلوم. اسم اعظم د الله تعالی په نومو کې نه دی معلوم. زما او ستا مرګ اجل ما او تا ته معلوم دی؟ نه دی معلوم. د قیامت ورځ راتلونکې د یقیني د ما او تا ته معلومه ده؟ نه ده معلوم. ته الله پاک پټ کړه. دا چې دا په عبادت باندې دا ټولې ورځې ډکې، دا ټولې شپې ډکې تېرې شي، د دې دپاره الله پاک نه که معلوم. دا هغه مبارکه شپه ده چې په دې باندې سړی عبادت وکړي. په دې شپه کې د عبادت اسانه طریقې دي. بس د مرغۍ مثال مې ووایي، دا سپین سرې مثال مې ووایي، یو څه پکې وکړه چې څونه دي په وسه پره. که دې ګرده شپه په عبادت باندې ډکه تېره کړه، دا خو غټ کمال. تلاوت دې پکې وکړي. الله پاک دې موږ تاسو وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که د لیلة القدر نه څوک محروم سو، دا محروم دی د ټول خیر. دا هسې مبارکه شپه ده. الله تبارک و تعالی وایي تنزل الملائکة فیها والروح. په دې شپه کې ملائکې نازلیږي، روح پکې نازلیږي. روح چې شي دی، څوک وایي د بني آدم ارواح جنې مراد دي، څوک وایي حضرت عیسی علیه السلام جنې مراد دي، څوک وایي چې د دې څخه حضرت جبریل علیه السلام مراد. ښه قول همدا دی. مخکې الله ملائکې عام ذکر کې، وروسته یې تخصیص د حضرت جبریل علیه السلام. رسول الله وایي د 4م اسمان سره، د 9م اسمان سدرة المنتهى سره راځي. په دې شپه باندې یوه ډله د ملایکو ورسره وي، 4 جنډۍ راوړي، 4 بیرغه ورسره وي. 4 یو بیرغ اول د واره د رسول الله پر روضه باندې جګوي. په دې شپه باندې جبریل علیه السلام
دویم په مکه مکرمه کې پر مکه مکرمه درې، دریم بیرغ پر مسجد اقصی په بیت المقدس کې چې کوي، څلرم په کوی تور کې چې موسی علیه السلام د الله سره خبرې وکړي په تور سینا باندې چې حضرت جبرئیل علیه السلام، حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هر چا کره ورځي مصافحه کوي، د نر ښځې سره یې کوي، نر ښځې سره روغبړ کوي. خو هغه کې حدیث کې ذکر شوی دی قائد سره کوي، د قائم سره، د ذاکر سره، څوک چې پر مانځه ولاړ وي، څوک چې تلاوت ته ناست دي، څوک چې ذکر کوي. الله رب العزت دې موږ تاسو وساتي. درو کسانو کره نه ورځي، د درو کسانو کره، یو د هغه چا کره چې همیشه شراب څښونکی هغه کره نه ورځي، شراب څښي، مدمن الخمر، د شراب څښونکي کره نه ورځي. دویم چې د خنزیر غوښه خوري، زموږ بعضې محدثین وایي دا اشاره د حرام خوړونکي ده، د حرام خوړونکي کره نه ورځي. دریم قاطع الرحم چې وسیله رحمي کته کوي، مسلمانانو سره تعلق نه ساتي، خپل د قریبانو سره تعلق نه ساتي، حسد کین بغض عناد کوي، هغو کره نه ورځي. حضرت رسول الله وایي دې کره نه ورځي. دوه ټکي ما پروند ورځم که د هغه چا کره هم نه ورځي چې تصویر ورپکې ورکښي وي، د هغه چا کره هم نه ورځي چې ټي وي پکښې کې وي، سیارو ټي وي. الله پاک دې موږ تاسو وساتي. اوس خو د هر چا په جیب کې تلویزیون ورسره دی، ویسیار ورسره، د هغه کره به نو بیا څنګه ورسي؟ د یو څه وخت دپاره دا د ځانه لرې کول پکار دی، الله پاک ته توبه کښل پکار دی که نه؟ د هسې چا کره نه ورځي. مفسرین حضرات ذکر کوي، وایي د دې روح څه یوه ملایکه مراد ده. دا ملایکه ډېره غټه ملایکه ده، په اووم اسمان کې د عرش الرحمن لاندې ده، په اووم اسمان کې د در عرش لاندې، پښې یې اوومې مځکې ته رسېدلي دي، سر یې تر عرش سره دی، پښې یې اوومې مځکې ته رسېدلي. مفسرین حضرات وایي د دې یو سر د دغې ملایکې دپاره 80,000 سره الله ورکړي دي، 80,000 سره. یو سر یې د دې دنیا غټ دی، دا د مشرقه څه تر مغربه، د جنوبه تر شماله، د مځکې تر اسمان، یو سر یې در دې غټ دی. دونه ملایکه ده، دغه روح څه مراد دغه ملایکه، او دا 1000 سره لري. په هر سر کې الله ورته 1000 مخونه ورکړي دي، په هر مخ کې بیا الله ورته 1000 خولې ورکړي، په هره خوله کې الله ورته 1000 ژبې ورکړي دي، په هره ژبه باندې د الله تعالی 1000 نوع 1000 قسمه تحمید، تسبیح، تمجید وایي. د الله پاکی بیانوي، د الله ثنا وایي، د الله پاک لویی بیانوي په هره ژبه. دا هر لغت یې د بل لغت څخه بدل دی. د لیلة القدر په شپه باندې د ملایکه مځکې ته راځي. څونه ژبې سوې، څومره ستاینې کولې، دا د چا دپاره دعا کوي په دې شپه؟ للصائمین والصائمات. مفسرین لیکي د روژه نیونکو دپاره نارینه وي او د روژه نیونکو ښځو دپاره. دا ملائکه استغفار و بخښنه غواړي. تنزل الملائکة فیها والروح. دغه شپه کې ملائکې نازلیږي او دغه حضرت جبریل علیه السلام باذن ربهم من كل امر سلام. دا د الله تعالی به اجازه یو څوک یو خبره راشي کوله، د الله به اجازه یو قدم نسی اخستی، د الله په اذن او په اجازه باندې راځي.
د الله تبارک وتعالی امر راوړي. د الله رب العزت امر چې راوړي څه شي راوړي؟ یو خدا چې دعاګانې کوي، دویم دا چې دا د تیر کال عمل نامې دا پورته کوي، د بل کال د پاره عمل نامې را شروع کوي. یعنی په دی نه چې د ګرد کال عمل نامه په یوه پلا راوړي، نه په دغه شپه باندې شروع وشي باره نوی لیس را شواسي. الله تبارک وتعالی وایي دا داسې شپه ده چې دا سالمه ده، د هر مصیبت و غم و فتنې و مرض هیڅ شی په دې شپه کې نشته. هسې شپه ده او داسې مبارکه شپه ده چې په دې شپه باندې ملایکې و دې مسلمانانو ته سلام کوي، سلام ورته کوي. راځي څونه وخته څه ده دا شپه؟ الله تعالی وایي دا شپه چې ده دا د سپېدو تر راختلو پورې ده. د ماښامه څه واخله، د ماښام د اذانه څه بیا تر سهار د صبح صادقه پورې، حتی مطلع الفجر، تر هغه وخته پورې چې بیا سپېدې راخېږي، در هغه وخته پورې دغه شپه ده. شپه خو هم مبارکه شپه ده، خو صرف مختصر یو ټکی راوړمه. قرآن شریف چې خلاص شي درو ټکو ته به سړی متوجه وي، درو ټکو ته. یو به دې ته متوجه وي چې ما خو ختم وکړي، الله پاک دې قبول کړي، اوس به زارۍ کوو چې الله یې راسه قبول کړي. ډېرې زارۍ کول پکار دي چې الله قبول یې که قبول. په دې باندې تکبر و استغنا نه ده پکار. دویمه خبره دا ده چې تراویح خلاصې نه سوې، قرآن شریف خلاص شو. او تاسو خو الحمدلله بعضو به داسې ملګري به موجود وه چې د قرآن شریف په دې ټول قرآن شریف کې شرکت وکړي، نو په دې کې 14 سجدې راغلې ده، سجدې د تلاوت. سجده د تلاوت چې کله سړی کوي، شیطان ځغلي ځغلي لرې ولاړ سي، پر سر باندې خاورې دوړوي. وایي وګوره دته چې حکم وسو دی ژر یې وکړه، ما ته چې وسو حکم نه مې وکړه، زه الله وشړلم، دی الله خپل ځان ته نږدې کړي. د دې شکر گزاري کښل پکار دی چې ما تراویح د ختم وکړي. په قرآن شریف کې خوند واخیستی، اوس خو نه مختص وي. قرآن شریف خوند درکوي چې څونه ډېر وهیلی کېږي سړي ته خوند ورکوي. اوس نو ژر کوه، یو څو شپې لا پاته دي، په شپه شپه ورځ ورځ په 3 کې خو خلاصوه، 3 ورځې کې د قرآن شریف ختم کوه. یو قرآن شریف باید 3 ورځې کې 3 شپې کې موږ تاسو خلاص وکړو. په ځان باندې زور راوستل پکار. کله خوند پر اخستی، کله چې دا سړی په قرآن شریف خوند واخلي، نو خوند باره چې ورته شروع یې خوند ورکوي. د خیره موږ ته چې خوند راکړي، بیا نو سړی هلته ولاړ سي جنت ته. دا دنیا چې ختمه سوه جنت ته ځو د خیره انشاءالله. الله دې مې غیبي بوزي. دا چې څومره د قرآن شریف سره یې مینه د قرآن شریف یې زده کړی دی، هغه ته په هغه منزل ورکوي چې د قرآن شریف آخرنی آیات راځي په جنت کې. هلته حافظ صاحب یا هغه ملا صاحب یا هغه حاجي صاحب چې قرآن شریف یې ښه زده و تلاوت یې کوي، یا هغه ځوان چې قرآن شریف یې ښه زده و تلاوت یې کوي، اوس هغه ځای ته ورسېدي. جنت داسې ځای دی ګوري، جنت کې ټول عمر رڼا ده، لمر پکې نسته، خو د عرش رحمان رڼا ده پکې. کله ناکله سړی دا غواړي چې یاره لږ دغه پکې جوړه کړمه چې نور خلک مې نه ویني. جنت بیا شفاف هم دی، د دننه څه د باندې معلومیږي، د باندې څه دنن، لکه په ناشکن ګلاس کې اوبه. د جنت کې که دې داسې کول، نو پردې به کشی داره به پردې چې د کش کې بیا د دا نور خلکو څخه پټ شي.
یعنی په اصطلاح باندې شپه جوړول شپه خو نسته که دې غوښته چې داسې ځان نعام کې لکه په شپه کې چې سړی نعامېږي پردې سړی راکش کړي. جنت داسې ځای دی. هغه ځای کې چې کله سړی ودرېږي نو بیا خو پر دنیا کې په قرآن شریف خوند اخستی و، دی متحیر ولاړ الله رب العزت ملایکې ورته راواستوي هر څه پوښتنه ځینې ولې داسې یې شاوخوا هم ګوري تا خو قرآن شریف په مزه مزه وایه خوند دې پر اخستي خوند دې درکاوی دې لوړ ځای ته راغلې بیا ولې اریانې ملایکه چې ورته راسي وایي ولې دی ورته وایي چې ما خو دا قرآن شریف اوس د کړی و خو د دې دپاره نه چې یوازې زه جنت ته ولاړ سم زما قریبان وانډیوالان تا نه یې څه سوي دي هغه څه سوه الله پاک ملایکې ته وایي ورسه هغه ټول ورته راغله ټول ورته راغله قریبان و هغه پلار و مور و انا و نیکه مخکې خو مې عرض کړی و زموږ خلک خو ډېر تکړه دي دعا چې کوي وایي الله ما وبخښې زما مور و پلار وبخښ دا خپل مور و پلار خو پر تا ګران دي ستا پر مور و پلار بیا څوک ګران دي ستا انا و نیکه هغه نه یادوي غریب په مکه مکرمه کې دعا کوي مور پلار یادوي نیکه انا نه یادوي ورته خدای انصافداره لږ سوچ وکړه جنت ډیر غټ د شفقت ځای دی هلته انا و نیکه در لره راولي خاله و ماما راولي اکا و امه راولي خور و ورور راولي زوی و لور راولي بیبي دې در لره راولي دا ټول در سره یو ځای کې چې کله دا ټول وویني خوشحاله سي الله رب العزت ورته وایي چې خوند درکوي چې درې کړه وای الله هر څه دې راکړه مخ دې راسپین کړي جنت کې ته دې راوسته قریبانو سره دې یو ځای کم دونه نعمتونه دي الله پاک ورته تا ته خو قرآن شریف ښه خوند درکاوی یوه حسینه جمیله حوره د بنګلې سره راوځي تازه یې سړی چې وایي غسل کړی دی یو رقم شو سینګار یې کړی د جنت حورې دي نو دلته نه کېږي چې هلته سړی ورنشي نه دلته زه بیانوی سم نه بل څوک پیغمبر علیه الصلاة والسلام وای الله وای اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جنت کې وی خپل نیکو بندگانو ته داسې نعمتونه برابر کړي دي چې هغه سترګو نه دی لیدلي غوږو یې کمال صفت نه دی اورېدلی در اوسه یو بني آدم تصور هم نه دی کړ سوچ هم نه دی کړ داسې نعمتونه هغه حوره چې وویني په داسې کرسي کې کښېني د سرو زرو دغه کرسي چوکۍ نه ده د سرو زرو دې کې کښېني قرآن شریف شروع کړي سبحان الله الله دې را باندې واورئ تراوی کې کمی خوند اخستی وو نو هغه به را باندې اورئ الله دې را باندې واورئ حوره چې څه تلاوت وکړي دا خلک داسې سي لکه هغه نشه غوندې چې سي خو نشه هلته نسته حالات یې داسې سي حوره چې ولاړه سي الله پاک وایي در دې هم په خوند قرآن کریم در باندې واورو دا د جنت والا خلک ورته ووایي چې په دنیا کې پر قرآن شریف خوند اخستی و ورته یا الله در دې په خوند باندې قرآن شریف بل څوک وایي وایي اوس ورته غوږ ونیسئ راځي حضرت داود علیه السلام تشریف راوړي په هغه چوکۍ کې کښېني د سرو زرو د داود علیه السلام دونه خوږ اواز و دونه خوږ اواز و چې کله به د شروع کې زبور شریف به په دنیا کې وایه دا غرونه به ورسره وایه دا غرونه اوبه چې به روانې وې رود وبه درېدې مرغان چې اولتې به و دا به کښېنست په دونه لږ وخت کې به وایي خادم ته والآس راته ځین که چې هغه به آس ځیناوی ټول زبور شریف به خلاص کړي ګوره نو لږ تکلیف خو کول پکار دي نو هغه په دونه تلاوت کوي نو ځکه الله ښایسته اواز هم ورکوي
حضرت داود علیه السلام چې کله د قرآن شریف تلاوت خلاص کی ولاړ سي دا خلق در هغه نور په حرکت کې راشي داسې زنګېږي د ډېره خوند سره الله پاک ورته وایي جنتیانو در دې په خواږه اواز کې قرآن کریم در باندې واوروه خلق وایي یا الله در دې لا په خوند کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم تاجدار الانبیاء فخر رسول سلطان النبیین امام المرسلین سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تشریف راوړي الله دې دا حالت په موږ تاسو وویني رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راسي د سرو زرو په چوکۍ کې کښېني دې دنیا کې په سرو زرو کې خوړل د نارینه د پاره سره زر اغوستل سرو زرو کې کښېنستل حرام دي خو جنت ټول د سرو سپینو څخه جوړ دی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د سرو زرو په چوکۍ کې کښېني سورت یاسین او سورت طه شروع کړي دومره په خوند یې ووایي د 500 کالو په مسافت زمانه باندې دا خلک داسې یي داسې زنګېږي لکه نشه چې کړي د 500 کالو په مسافت حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله لرې سي د چوکۍ سه ولاړ سي ولاړ سي پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله رب العزت وایي ای جنتیانو در دې هم په ښه اواز کې قرآن کریم درته واورو جنتیانو وایي یا الله در دې هم په خوند په دې وخت کې الله رب العزت په خپله تشریف راوړي ما یلیق بشانه تبارک وتعالی څومره خوږې سترګې به وي چې الله ته ګوري الله دې زموږ په سترګو کې دا استعداد کښېږدي الله رب العزت ذات مقدسه خپله تشریف راوړي ما یلیق بشانه تبارک وتعالی بیا د قرآن کریم دا سورت رحمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دا صورت مبارک الله پاک په خپله شروع کی دا جنتیان داسې سي دومره وزنګېږي دومره خوند ورکي دا په دنیا کې چې چا خوند باندې اخستی و هغه ته الله وراوړي قرآن شریف زده کول قرآن شریف ته عقیده درلودل په قرآن شریف عمل کول الله رب العزت دې زموږ ایمانونه پر قرآن شریف مضبوط کړي الله دې زموږ ژبې د قرآن شریف په تلاوت باندې وچلوي الله دې زموږ ټول عمل د قرآن شریف د احکامو مطابق جوړ کړي الله تبارک وتعالی دې موږ و تاسو ته د لیلة القدر د شپې ثواب په خپلو عملنامو کې راولیکي څومره مسلمانان چې روژې نیسي تراویح کوي عبادتونه کوي الله دې د ټولو دا قبول و مقبول وګرځوي چې څومره مسلمانان په تکلیف دي الله دې په استراحت کې چې څومره مسلمانان د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاور سي الله تبارک وتعالی دې موږ و تاسو زموږ ستاسو مور و پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارکو لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین